سعودي عرب کې یو هلک داسې یو ځل د مدرسې نه بار ولاړ دی، د جنکو مدرسه وه، د هغې نه بار ولاړ دی. چې بار ولاړ دی یو جینۍ را روانه وه، نو هغه لوس مخ وه. چې لوس مخ وه نو هغه یې ولیدله. چې ویې لیدله نو دا شیطان عجیبه مخلوق دی، خدای دې د دې د فریب نه وساتي. بس هغه شیطان د دې جینۍ هغه محبت د ده په دې زړه کې واچاو. جینۍ یې معلومه کړه دا جینۍ څوک ده؟ به دا وي د امام صاحب لور ده. بس د هلک څه چالو کړه، دا عجیبه عجیبه کاتی دي که نه، حیران به بنده پاتې شي. د هلک لاړه وایي چې دا خو د امام صاحب لور ده، نو د امام صاحب سره به اوس څنګه تعلق جوړوم؟ نو چې به راغی اذان به وشو نو بس امام صاحب پسې به شاته کېناسته دغه شانته، بس اقامت به مو کو، بس ډیره مزیدار پرېښودله او تسبیح هم راواخیستله او ډېر ښه لکه ځان یې پوزیشن یې جوړ کړ امام صاحب ته. یو 3-4 میاشتې چې وشولې امام صاحب په مو سره تعلق راغی چې د هلک نوجوان ډېر ښکلی هلک دی او ډېر ګوره دینداره دی، صالحه دی. 3 میاشتې 4 میاشتې پس یې پلار ته ویې جینۍ واده راله وکړه. ویې څوک کوي؟ د امام صاحب دا لور کومه. هلکه وی دا خو د ډېر ښه ځای انتخاب وکړو. امام صاحب لغه پلار یې راغی او 2-3 کسان یې نور هم راوستل. ویې چې دا لور دې راله راکړه دې زوی له. ویې کوم زوی له؟ ویې چې دا تاسو پسې چې شاته ناست دي. ویې بالکل در مې کړه. وی دینداره سړی دی، نیک سړی دی. حدیث کې دا راغلی دی چې کوم سړی دینداره او صالح وي او د نکاح پیغام د لور له درکړي نو بس هغه له ورکوه دا لور دی. نکاح وشوله چې بیا واده مو شو. چې واده مو شو داسې ورځې تېرېدلې، دی د الله ولي بیا بس ورو ورو غږیره کلکوړه او اخر کې وخریله او بس جومات ته به هم کله 15 وخت کې 2 وخته یو وخت اخر کې به بس جمعې منځله ته او جومات یې پرېښوده. دې ښځې ورته ویې چې خاوند دا د باندې څه چلو شو؟ د واده نه مخکې ډېر دینداره وې، صالح وې، چې واده دې وکړو منځونه دې هم پرېښودل هر څه وې، بس ما هغه حاجت پوره شوې، مقصد مې هغه پوره شو. وې څه حاجت او مقصد دی؟ وې زما ستا واده مقصد. ښځه خو دینداره او صالحه وه، بس هغه لاړه د خلع درخواست یې ورکړه عدالت کې، بس د دې دواړو خلع وشوله. خو زور یې پرې وکړله چې بس دا ښځې وې بس ما ته خلاصه کړې، فیملي کورټ والے ما ته خلاصه کوي، بس خلاصه یې کړه. چې خلاصه یې کړه خو دا سړی زړه کې مریض او بیمار او ډېر سخت، یعنې د دې هغه محبت د دې په زړه کې و. یو څه ملګري سره مشوره وکړه یار اوس څه وکړمه؟ دا خو خامخا دا په دې مجبوره کول دي دا جینۍ چې غاړه کېږي او محبت یې ما سره پیدا شي. نو هغه ولله دا مشوره ورکړه وي په پلانکي ځای کې یو جادوګر دی، ولاړ شه جادو وکړه او په جادو باندې به دا پلار او دا لور وي پتا باندې لکه دغه شي وي ښه په دې لاړه جادوګر له. جادوګر ورته ویې دونه ریاله راکړه پیسې، وي بیا بدله مطلب کار ټیک کړه وخته پس راشه. ښې ډېرې پیسې ترې واخېستې. دا جادوګران او عاملان کوي داسې ښه پیسې علي پیسو والا. دا جایز دی ناجایز دی دا ځان له موضوع ده، اوس په هغې نه ورځم. په هر صورت دا یو ځان له خبره ده، خو ډېر ښه کار نه دی. ښه دا عاملتوب نه دی، دا دم اچول ښه کار دی، خو دا چې یاره دا یو کسب اختیار کړي، دا کسب نه دی اختیارول پکار. نور حضرت تنویر رحمت الله علیه په کتابونه لیکلي دي، نور علماو په کتابونه لیکلي دي. ښه تعویض حق دی، سخت حق دی، هر یو عمل حق دی د ښه دپاره، خو اکثر پکې بیا بدل طرف ته لاړ شي خلک. بس هغه پیسې واخېستې جیب کې واچولې، بیا هفته پس راشه چې هفته پس دی ورغی ما لغه خپل کار راکوې نه ستا کار نه کېږي، یو هفته پس بیا راشه خو دونه پیسې نورې راکړه. نورې مله ورکړلې او چې هفته پس راغې وی هغه کار وی نه ستا کار نه دی شوی. وی ولې؟ بس وی نه کېږي ستا کار. وی یا د پیسې والو که ما ولي نو ما وله خدای پاکه ده وی دا ولې زما کار نه کېږي؟ تا چې دا دونه کارونه کوې زما کار بدقسمته نه کېږي. وی بس نه کېږي. وی پیسې راواخېسته او دی را روان دی. دا کوم سړی چې غمزدی که نه او خوفزدی نو دا هسې په دې لاره چې روانې معلومېږي، بدقسمتی د پولیسو درولې دی. ورته ودرېږه چې ودرولې دی دی لټولې دی. وی دا ولې؟ وی به دا واقع ورته ذکر کړې ده وی دغه شان